د افغانستان په ګرمسیره او نیمه ګرمسیره سیمو کې د کچالو حاصلات رسیدلي او بزګران یې پر راټولولو بوخت دي. د بزګرانو په خبره سږکال یې د نورو کلونو په پرتله حاصلات ښه دي. دوی وایي حکومت دې د کیمیاوي سرو، اصلاح شویو تخمونو، بازار موندنې او سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دا د اور په 15 مګدو او په دغه ټیم یې باسو. والله حاصلات یې ښه دي، نرخ نه کوي. پیسې نه کوي اوس ولات وخت وکړي. اوس پیسې ځکه ارزانه دي، نورو ملکو ته ځي نه، په همدې یو ملک کې دي کچالو په دې ټیم کې داسې خاص پیسې نه کوي. نور کله به یو سل شپېته اویا روپۍ وو، اوس په 100 اتیا 90 روپۍ دي. بس هغه کچالو هم د روزې په اوله شروع ورته کړې ده، زحمت هم ښکلی ده. 1.5 جرب کچالو هم ایښي دي، هغه وخت په 2.5 چلېده ریټ. اوس چې د موږ اصل ورسېده په 15 روپۍ ریټ چلېږي. د موږ د بسته کال خواري دغه ده. والا وزارت نه دا غواړو چې بس د موږ اصل ورسېږي، په موږ باندې د قانانو باندې فکر نه وي، ریټونه ډېر زر راغورځوي او خواري ډېره ده. تخم قیمت او پارو قیمت او عبدالبصیر منګل د کابل په چهاراسیاب ولسوالۍ کې له تیرو 2 لسیزو راپدې خوا د کچالو کښت کوي. نوموړی وایي سږکال یې په 100 جریبه ځمکه کچالو کرلې او هیله لري چې له خپلو ځمکو شاوخوا 100 زره منه حاصل راټول کړي. والا کچالو خو ښه کچالو شوي دي سږکال ماشاءالله. تقریبا یو 2000 منه تخم یې ایښی دی 100 جریبه. نو که خدای برابر کړي کوي او اتله 100 زره منه. بس همدا ګردش ته وستی وو، کابل ښار ته وستی وو، جلال آباد ته، لکه افغانستان نه وځي. نو د عبدالبصیر د کچالو په کروندو کې په کاربوخ کسان وایي خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی وایي که شاړې ځمکې آبادې شي نو ډیرو خلکو ته به کار پیدا او اقتصادي وضعیت به ښه شي. دا بازار سره کار کوم، موږ ته ورځ 400 روپۍ راکوي، ما میاشتې 2000 موږ ته راکوي. موږ دې سره کار کوو، د کار نه خوشحال یو. 9 بجې راځم، 15 بجې ځم تشکا. اوس 4.5 روپۍ مې دیاړي راکوي او دغلته لګیا خپل کار کوو. دا شکر باسو چې خپل وطن کې دغه سرمایه گذاري خلک کوي سي کنه سي موږ کار سره کوو. دا خو د موږ له دونه دا تقاضا ده چې دا څومره دوی کوي سي کنه په حاصلاتو دي زورو کې، ځکه چې خپل حاصلات موږ تاسو خوړای سو بل ملک ته څه احتیاجات لرو، نیالګي دي کې دي، ونې دي کې دي، رقم میوه دي کې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین سږکال په هیواد کې د کچالو د حاصلاتو زیاتوالی د دوی لخوا پر بزګرانو د کیمیاوي سرو ویش، بزګرانو ته د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه او پر وخت ورښتونه یادوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي چې د بازار موندنې او سړو خونو جوړولو په برخه کې کار کړی، خو لا هم هڅه کوي چې کرنیزو محصولاتو ته د سیمې په کچه ښه بازار پیدا کړي. له نیکه مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د کچالو حاصلات زیات شوي دي او دا ټول چې دی د کرنې وزارت د آموزشي پروګرامونو په نتیجه کې او د پر وخت بارانونو ورښتونو له امله او د کیمیاوي سرو د ویش له کبله او د بازار موندنې په هکله باندې د پیاز او کچالو په برخه کې موږ الحمدلله د هیواد په ګوټ کې حتی په اکثره قریجاتو کې تر 100,000 زیات هغه په کلیوالي سیستم باندې جوړې سړې خونې لرو. په نړیوالو نندارتونونو کې او په هیواد کې د نندارتونونو د په همدې موخه جوړیږي چې زراعتي محصولاتو ته هغه بازار موندنه وشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د وروستیو ارقامو له مخې تیر کال یې پر بزګرانو له 10 څخه نیولې بیا تر 15,000 مټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشلې او د راتلونکي کال لپاره د حاصلاتو د زیاتوالي په موخه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 مټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه په ټول هیواد کې پر بزګرانو وویشي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.